خالی نه یو په کمال کې دې راځو دا هم ډېره ده چې خیال کې دې راځو باوجود له دې که هر څومره هوښیار یو ګیر د تورو زلفو جال کې دې راځو سلامونه خوږو ستړي مه شئ امیر بېقرار یم او دا وخت د سردریاب په غاړه ولاړ یم نن یو عجیبه کار را سره وشو چې دغسې زه څه ووایم که داسې ریکارډینګونه چا کړي جان محمد جاني صاحب او احمد سیال دا دواړه پلار او زامن دي او دواړه ډېر ښه شاعران دي چې ومېرېده که نه نو جانې صاحب مې واورېدو ما ته چې لږ صبر وکړه زه تاله خپل زوی راولمه زما درېیم که څلورم نمبر زوی دی ښه شپږم نمبر دی ماشاءالله وایي زما شپږم نمبر زوی دی او وایي تا که د هغه شعر واورېدو امیر ویلا به دې ډېر خوښ شي نو دواړه د یو د بل د ښه شعر لیکي غوښتل مې چې ستاسو دپاره شعرونه ترې ریکارډ کړمه او د دې خپلو کې دا ګیدرینګ وګورئ لکه د پلار او د زوی ما ته اندازه نه لګي چې زه یم جوړې ما ته دروغ وایي چې دا خپلو کې پلار او زامن دي خو را سره یې واورئ ښه او تاسو هم را سره خپل نظر د کمنټ د لارې شریک کړئ چې څه ترتیب دی دا دغه را سره سیال را سره واورئ ښه سیاله ډېره مننه دې کوم ستاسو د والد صاحب چې مونږ له وخت راکړو زمونږ مېلمستیا مو وکړه دغه سیند کې هم چکرې راکړې نو ډېره مننه ستاسو کوم ستاسو مننه او الله هم ډېر خوشحاله کا چې مونږ له راغلې او مونږ هم د دې جوګو ګڼو چې دوه درې شعران ریکارډ کړي ډېره مننه لالا ستاسو هم ډېره مننه کومه مهرباني جي او چې مونږ له هم دومره وخت او ما له هم بیا دقسې قیمتي ملغلره راکړه تاسو ویو خو دغه هم راباندې وپېژنده ډېره مننه سیاله دغه ملګري منتظر دي والد صاحب دي مورو خو ته راته څه ووایه شعرونه دي چې د محبت ته څه په دې ډول پالنه کوم د محبت ته څه په دې ډول پالنه کوم چې هر غزل هر ټپه کې د ستاینه کوم د محبت ته څه په دې ډول پالنه کوم چې هر غزل هر ټپه کې د ستاینه کوم او ته به تر څو پورې په دغه لاره نه رادرومې ته به تر څو پورې په دغه لاره نه رادرومې ته به تر څو پورې په دغه لاره نه رادرومې زه به تر څو پورې د دغه لار څارنه کوم ډېر ښه دی یاره وا ډېره مننه او نن به شاید چې ما سولی کې ویزا نه وینې نن به شاید چې ما سولی کې ویزا نه وینې نن به واکدار نه د پښتون د حق غوښتنه کوم ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ډېره مننه نن به شاید چې ما سولی کې ویزا نه وینې نن به واکدار نه د پښتون د حق غوښتنه کوم او زما د مات زړګي د هر ارمان قاتل آشنا زما د مات زړګي د هر ارمان قاتل آشنا اوس هم پخلا شنو باقي درته بخښنه کوم ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ډېره مننه زما د مات زړګي د هر ارمان قاتل آشنا اوس هم پخلا شنو باقي درته بخښنه کوم او زه د سترګو آینې ته هیڅ محتاج نه یم زه د سترګو آینې ته هیڅ محتاج نه یم زه د سترګو آینې ته هیڅ محتاج نه یم زه د خپل ځان ننداره خپل ذات کې دننه کوم او شعر دی چې نه څوک په دشتو سر شو نه پکې چا غر اوسېرو دا ډېر ښه شعر دی ښه دا واورېدی ما ته وختي ویلو نه څوک په دشتو سر شو نه پکې چا غر اوسېرو ځکه ګیله زه د دې وخت د هر مینه کوم او که نه یاره ډېر ښه شعر دی د مینانو دپاره ښه شعر دی ښه دا بیا ووایه نه څوک په دشتو سر شو نه پکې چا غر اوسېرو ځکه ګیله زه د دې وخت د هر مینه کوم او سیاله چې څوک وایي مولیانو پسې بد ردی زه د هغې خلکو په هر شعر کې غندنه کوم ډېر ښه دی یاره ډېره مننه لالا جی مننه دې کومه مرقرار صاحب ستا او ستا د ټیم زه جهان مننه کوم او ته زموږ لپاره یو ویاړ یو فخر چې ته د پېښور بډابېرې نه زموږ د ماتو ګوډو لفظونو پسې راغلې او دا ته موږ نه ریکارډینګ کې غزل به ستا مینوالو ته قرار صاحب ډالۍ کړم چې جانان سلګې وخې او سا نه اخلي جانان سلګې وهي او سا نه اخلي جانان سلګې وخې او سا نه اخلي بنګړي د ځانه ماتوي تاوان زمانه اخلي او شوخ په نیولې او بیا شاته ګوري شوخ په نیولې او بیا شاته ګوري ساس یې اوښکې رخصت مانه اخلي او خلک لګیا دي هزارونه اخلي خلک لګیا دي هزارونه اخلي څوک هم د چا د زړه دعا نه اخلي او زما په حال باندې حیران پاتې شو زما په حال باندې حیران پاتې شو اوس سرسایه رانه مولا نه اخلي او زه جان محمد یې د راتلو په تمه د وفا نوم بې وفا نه اخلي او قرار صاحب یو مات ګوړ غزل به ته بل هم ډاډی کړم چې
پاس چې راوخي چې سپوږمۍ غلی شم پاس چې راوخي چې سپوږمۍ غلی شم پاس چې راوخي چې سپوږمۍ غلی شم هور مواس چې د شپېلې غلی شم او ستا د موسکي موسکي نظر په خاطر ستا د موسکي موسکي نظر په خاطر هرې ګیلې ته په مری غلی شم او د خپل سپېره قسمت غربت د وجې د خپل سپېره قسمت غربت د وجې چې رانه وغواړي والی غلی شم او شور او شر کولی هم شم زه ستا د خاطره لیونی غلی شم او د الله ورکړه د پې شکر کوم جانې به څنګه په شاعرۍ غلی شم کرار صاحب ما خو ستا دې مینوالي ته دا 2 غزلې ډالۍ کړې او سیال نه مور زه به نه په دې خپل شعر اجازه ته غواړم چې ستاسو د مینې محبت بلا محتاجه یم بغیر له تاسو که بادشاه یم نو بېتاجه یم مننه کوم کرار صاحب سیاله اورو دي ښه غزل نه مخکې 2 شعرونه یې درې چې زما د محبت نفرت را پیدا کیږي زما د محبت نفرت را پیدا کیږي اکثر ګینه نفرت نه محبت را پیدا کیږي زما د محبت نفرت را پیدا کیږي اکثر ګینه نفرت نه محبت را پیدا کیږي او د خان په دروازه کې او په دغه ارمان مړیم د خان په دروازه کې او په دغه ارمان مړیم زما په دغه غرور کې چې غیرت را پیدا کیږي سم دې ډیر دانمي شعر ډیره مننه زه وایم دوزخي یم خو مور چې کله وینم زه وایم دوزخي یم خو مور چې کله وینم نو ذهن کې مې خیال بیا جنت را پیدا کیږي او د ګل په شان وطن به مې کنډر کنډر برباد وي زما د قام یو ډېر کې چې همت را پیدا کیږي د ګل په شان وطن به مې کنډر کنډر برباد وي زما د قام یو ډېر کې چې همت را پیدا کیږي غزل دی چې نظر نظر کې یو ځل بیا په ناز راوغږېږه نظر نظر کې یو ځل بیا په ناز راوغږېږه لو کې را مخ کړه په مسکي انداز راوغږېږه ډېر ښه دی یاره واه نظر نظر کې یو ځل بیا په ناز راوغږېږه لو کې را مخ کړه په مسکي انداز راوغږېږه او زما په شونډو یې لاس کې خو راته وویل زما په شونډو یې لاس کې خو راته وویل زما په شونډو یې لاس کې خو راته وویل شپه چوپیا د لږ پرو اواز راوغږېږه او زما خبرې ساندې ساندې د خاموشه ښه یم زما خبرې ساندې ساندې د خاموشه ښه یم تر سندرو په شان سور او ساز راوغږېږه او د غږېدو په وخت ځوړن ویښته بیا بیا جګوه د غږېدو په وخت ځوړن ویښته بیا بیا جګوه قربان په داسې روماني انداز راوغږېږه او سیال به په چغو چغو وایم نغمې د مینې سیال به په چغو چغو وایم نغمې د مینې ته سترګو سترګو کې د عشق په راز راوغږېږه ډېر ښه دی سیاله ډېره مننه دې کومه او ستاسو هم تر دې دمه مننه خو د خپل اولاد سره دغسې رویه او دغسې کردار جوړ کړئ لکه چې څنګه د جاني صاحب د سیال سره دی ښه او دا هم راته ووایي چې ستاسو په دې کمپیټیشن دی ښه په دې دواړو په شاعرانو شعرونو کې ستاسو د کوم یو شاعر شعرونه خوښ شو ښه ډېره مننه م کومه